د سترګو له رنګ څخه شخصیت وپېژنئ. سترګې یوازې زړونه نه خپلوي. سترګې یوازې له سترګو خوبونه نه تښتوي. سترګې یوازې هغه ناویل شوې خبرې نه کوي چې په ژبه نه راځي، بلکې سترګې ستاسو د شخصیت تصویر هم ښکاره کوي. راځئ نن د خپلو سترګو له رنګ وروسته د خپل ژوند شخصیت وپېژنئ. لومړی، قهوه‌يي سترګې. که ستاسې د سترګو رنګ قهوه‌يي وي، تاسو ډیر قوي، حاکم رویا او نورو ته لارښود شخصیت لرئ. تاسو احترام کوونکي ضروري یاست، مګر د نورو د امر لاندې درته ژوند تیرول سخت کار دی. د یوې څېړنې پایله ښیي هغه کسان چې دا ډول سترګې لري نسبت نورو ته دوی 2 ساعته کم خوب کوي. دوهم، آبي سترګې. د آبي سترګو خاوندان په ذهني او جسمي لحاظ قوي خلک دي. هغه میرمنې چې آبي سترګې لري تل درد په زړه تیروي او تر ډیره کورنۍ ستونزې هم پر خپله غاړه اخلي. دریم، خاکي سترګې. که څه هم ډیر کم خلک خاکي رنګه سترګې لري، دا خلک تل هڅه کوي نور خلک خوښ وساتي، مګر خپل ژوند یې له عجیبه ستونزو سره تیریږي. دا خلک له نورو سره ډیر ناسته ولاړه نه خوښوي او په چارو کې ډیر محتاط وي. څلورم، شنې سترګې. د شنو سترګو لرونکي خلک ډیر پرتلاشه وي او تل هڅه کوي نور د ځان خواته راجلب کړي. دوی تر ډیره خودمختاره، د تخلیقي وړتیا خاوندان او په سختو حالاتو کې د خپلې وړتیا د ښودلو توان لري. دا خلک همدارنګه خپله غوسه تر ډیره کنټرولولی شي. پنځم، بادامي سترګې. پوهان وایي د بادامي سترګو خاوندان کولی شي په ثانیو کې خپل رنګ له خوښیو ډکولی شي. د دې رنګ سترګې لرونکي خلک ډیر ازادي غوښتونکي، په ځان باور او د هر شي د خپلولو هڅه کوي. خو په استرالیا کې یوه څېړنه ښایي چې دا ډول خلک ډیر ژر د زړه او هضمې په ناروغۍ اخته کیږي.